د افغانستان او هند ترمنځ وروستی شل اوریزه لوبه او په اړه یې راپورته شوې نندرۍ. سلام ستړي مه شئ، وایټي کرکټ ته مه هرکلی کوم. د هندوستان او افغانستان ترمنځ دریمه او وروستی شل اوریزه لوبه هغه وخت جالبه شوه چې د مساوي کېدو وروسته یې سوپر اور هم مساوي شو. خو په دغه سیالۍ کې لوبڅارانو او هندي لوبډلمشر ځینې عجیبې پرېکړې وکړې چې د افغانستان کرکټ مینهوالو سربیره د نړیوالو رسنیو سره ټکی هم وګرځېده. په دغه سیالۍ کې لومړی د ریویو یا بیا کتنې پر سیسټم نیوکې وشوې، دویم د روهیت شرما چې د کرکټ نړیوالې شورا قوانین یې مات کړل، دریم د محمد نبي او روهیت شرما ترمنځ بال چې درې منډې ورباندې وشوې، خو روهیت او کوهلي غوسه وکړه. د دې دریو واړو تفصیل همدلته راسره واورئ، خو تر وروستیو راسره پاتې شئ. د ریویو یا بیا کتنې په اړه ډاکټر اجمل لیکي چې د ریویو یا ډي ار سی سیسټم ټول د انډیا په لاس کې دی، هر طرف چې وغواړي بال تمامولی شي، که یې خوښه شوه چې کوم بیټر آوټ شي ډي ار سی یې ورته آوټ ورکوي، او که کوم آوټ شوی بیټر یې خوښ شو چې ناټ آوټ پاتې شي نو ډي ار سی ورته هماغسې برابروي. نوموړی زیاتوي چې ښه مثال یې د قیس احمد بال د رینګ کوسینګ آوټ کېدل دي. د بال او بیټ ترمنځ له سنتۍ ډېره فاصله وه، خو ډي ار سی له بیټ سره بل ټچ وښود. د پرونۍ لوبې په اړه څارونکی او د کرکټ مبصر جعفرخان لیکي چې د افغانستان او هند ترمنځ دریمې لوبې کې په لومړي سوپر اور کې یوه پیچلې پیښه وشوه. د هند کپتان روهیت شرما چې ډېر ستړی شوی و، خپل ځان ډیکلیر کړ او په ځای بل لوبغاړی رینګ کو راغی. جعفرخان زیاتوي چې سوپر اور کې هم لوبه مساوي شوه او بیا دویم سوپر اور کې روهیت شرما توپ وهنې ته راغی او بیټینګ یې وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې روهیت شرما ځان آوټ کړی او کټپي شوی و چې له میدان څخه ووت. که ځان یې آوټ کړی وي له میدان څخه وتلی وي، بیا نو په دویم سوپر اور کې د لوبې کابلو اجازه نه لري. اس پی ان کرکنفو په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د قانون ماده ذکر کړې ده چې وایي که هر لوبغاړی په مخکیني سوپر اور کې آوټ یا اخراج شوی وي، په بل سوپر اور کې د توپ وهنې وړ نه دی او یا په شرایطو برابر نه دی چې بیا توپ وهنه وکړي. د افغانستان روزونکي جناتان ټراډ ویلي دي چې دوی ته دا مسله واضح شوې نه وه او خبر نه وو. لوبڅارانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. جعفرخان زیاتوي هر څه چې و هند لوبه وګټله، د کرکټ نړیواله شورا باید لوبڅاران او د لوبې ریفري په دې اړه جدي وپوښتي. افغانستان هم باید دا مسله جدي تعقیب کړي. د دغې لوبې دریم جنجال په لومړي سوپر اور کې د روهیت شرما او ویراټ کوهلي او نبي ترمنځ و. کله چې د لومړي سوپر اور وروستی بال کېده، نبي سینګل اخیسته چې هندي فیلډر ورباندې ترو وکړه. د ترو په وخت کې توپ د محمد نبي پر پښه ولګېده او توپ بنډرۍ ته لاړ شو چې محمد نبي او ګوربز دوه نورې منډې هم وکړې. ویراټ کوهلي او روهیت شرما په دې غوسه و چې توپ په لوبغاړي لګېدلی او دوه اضافي منډې د حساب نشي، خو دا قانون له مخې دغه رقم منډې هغه مهال نه حسابېږي چې توپ د لوبغاړي پر بیټ هم ولګي. خو دلته محمد نبي د شاله طرفه ویشتل شوی و چې توپ ته هیڅ فکر نه و او دا د هندي فیلډر غلطي حساب شوه.